ملګرو سلام. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحال به وئ. مخکې له هر څه نه به د کوچني اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته ورکم په دې هیله چې ستاسو د دعاګانو په برکت سره به له خیره په ګران هیواد کې سوله او ارامي راشي. ملګرو لکه څرنګه مو چې په تیرو پوسټونو کې وعده کړې وه، ما ویل چې غواړم تاسو سره د موبایل اپلیکیشن جوړولو یوه لړۍ پیل کړم چې تاسو به په پایله کې وکولی شئ موبایل اپلیکیشن جوړ کړئ. نو په نننۍ ویډیو کې به په لږ څه بحث په دغه ټاپیک سره وکړو چې څه ډول به دغه لړۍ کار کوي، څنګه به یې تدریسوو او کوم فریم ورکونه به دلته کاروو چې موبایل اپلیکیشن جوړ کړو. نو داسې دی چې مخکې له دې چې موبایل اپلیکیشن باندې کار شروع کړو، نو په درس کې به لومړی د موبایل اپلیکیشن په خاطر هغه جوړ کړو، یوه ویب پاڼه، او بیا به د موبایل اپلیکیشن د جوړولو په پار په دغه ویب پاڼه کې لږ څه مواد ورپورته کړو. کوښښ به مو دا وي چې په پښتو ژبه وي چې کار اسان شي، ځکه په نورو ژبو په دغه یعنې په دا ټاپیک یا موبایل اپلیکیشن جوړولو ډېرې نور تدریسونه درسونه هم شته. وبخئ. ویب پاڼه به په یا په لراویل یا کور اګنایټر کې له سره جوړوو، بیا به هلته ځینې خبرونه په پښتو ژبه پورته کړو، بیا به دغه خبرونه د ویب پاڼې نه را اخلو، په خپل موبایل اپلیکیشن کې به یې ځای په ځای کوو. ما مخته چې پوسټونه کړي وو، ملګرو انډیوالانو غوښتنه کړې وه چې ښه به دا وي چې که چیرې دغه موبایل اپلیکیشن جوړول په فلټر کې جوړ شي، نو فکر کوم هغه لږ ګران دی. نو ما داسې وپتېله چې دغه کار آسان وي او ملګرو انډیوالانو ته اسانه وي. نو دلته به موږ تاسې کوښښ کوو چې د یونیک فریم ورک وکاروو او قدم په قدم به له سره موبایل اپلیکیشن جوړ کړو. فکر کوم کومه ستونزه به نه وي، خو مخته له دې نه چې په درس پیل وکړو، ملګرو نه غوښتنه دا ده چې دا مخته م یادونه وکړه چې دغه درس به لړۍ وي او ښه به دا وي چې ټول ملګري انډیوالان چې د موبایل اپلیکیشن جوړولو سره مینه لري خپل موبایل نمبرونه مو دلته په کامنټ کې را سره شریک کړئ چې کله چې موږ بیا په راتلونکي کې نوی درس پیلوو، تاسو سره به یا په واتساپ یا په ټلیګرام باندې مخکې له دې چې درس پیلوو تاسو ته به وخت ټاکو او بیا به په ګډه سره موبایل اپلیکیشن جوړول سره تدریسوو، سره لولو به یې زده کوو به یې، کوم ګران کار نه دی. بیا هم غوښتنه دا ده چې خپل تلیفونونه مو را سره پرېږدئ چې وکولی شو په ګډه څوک داسې نه وي چې پاتې شي، بیا به میسج ورلیږو او دوی سره به درس پاکله چې دغه ورځ په دغه ساعت یا په دغه ټایم دغه درس پیلیږي چې ملګرو انډیوالانو سره شیر شي. نو ستاسو دعاګانو ته اړتیا ده، دعاګانې کوئ، په ګډه به دغه موبایل اپلیکیشن لړۍ چې دی پیلوو. ما مخته لږ معلومات په ورکړل، دلته به د سایټ چې دی چې جوړوو یا ویب سایټ یا ویب پاڼه چې ده د هغې په خاطر به یا کوډ اګنایټر فریم ورک یا لراویل فریم ورک جوړ کړو، بیا به هلته مواد پورته کړو، هغې نه به وروسته بیا اے پی آی ورته جوړ کړو، یعنې اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس چې دی دا هغه ژبه ده یا هغه لار دی چې دغه موبایل اپلیکیشن د پاڼې سره پرې کار کوي.
لکه دلته غواړم یو مثال د ای پی آی په هکله راولم. کله چې سړی یو پاسپورټ اخلي، مثلا تاسو عکس وباسئ، هغه فورمې ډکوئ، بیا ورځئ یو کس ته دغه مواد تسلیموئ چې هغه یې قبول کړي، بیا ورته منتظریږئ چې دغه پاسپورټ تاسو ته جوړ شي درې کې که نه. نو دغه د فورمو ډکول او دغه د عکس او د لارو چارو چې سره کیږي بیا تسلیمیږي یو منیجر ته، دغه هغه چې دی ژبه چې دا ای پی آی دی، د دې لارې به موږ د ویب پاڼې نه مواد رااخلو او دلته به په اپلیکیشن کې کاروو. ما مخته مې یادونه وکړه ملګرو چې دغه درس به په پښتو ژبه وي او موبایل اپلیکیشن به هم په پښتو ژبه جوړوو، یعنې د خی نه چپ ته به وي، چې ځکه پښتو ژبه تر اوسه پورې ډېر کم کار شوی دی په دې برخه کې. زه که څه هم په شفخانه کې بوختیا وي، کاروبار ډېر وي، خو بیا مې هم ملګرو انډیوالانو سره کړې وه، وعده کړې وه چې زه دغه لړۍ پیلوم. نور به غدی نن ډېره مهمه ورځ ده. تاسو ملګرو انډیوالانو ته ښه اختر دعاګانې کوئ چې په ګران هیواد کې سوله او ارامي راشي او افغانستان کې دغه لړۍ آنلاین نه په ژوندۍ بڼه خلکو ته، ملګرو انډیوالانو ته په وړیا ډول تدریس کو. نور ښه اختر ولرئ، ښه وخت، مننه.